شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکي او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو ته په نیغه مخاطب دی. په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله د صحت په کالو به مزین یې. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې د ژوند په کړمو ناړامو باندې پوهه په سماجیاتو نفسیاتو باندې ادراک لرونکي او د تعلیم او تعلم یو معلومه او پیژندلې نومولې سهره ده سر علیم شاه خلجي صاحب. هغوی سره به نن موږ د هغوی په ژوند او فن باندې خبرې کوو چې د هغوی د خبرو انداز ډېر مهین شیرین او رنګین دی. سر د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په خپل همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قدرمن شي. خوشحاله شوم سر چې تاسو سره ناستې موقع په لاس باندې راغله. د روایاتو مطابق په سر زما لومړی پوښتنه هم دغه وي چې سر علیم شاه خلجي صاحب د علم او فهم په خوشبو دا معطره ګل په کومه خوره او په کوم سن کې رازرغون شو او ابتدایي زده کړې د کوم ځای نه وکړې او تر کومه حده پورې؟ ستاسو ډېره مننه ستاسو د پاډکاسټ د ټول ټیم. تھینک یو سو مچ. ان دویمه دا ده چې زما پیدایش په پېښور کې شوې. زما د پلار پیدایش هم پېښور کې شوې او زما د نیکه پیدایش هم پېښور کې شوې. صحیح. خو زما ډر نیکه چې کوم دی هغه د باجوړ جنسۍ نه د ناوګۍ یو علاقه ده د التنا مایګریټ شو په 1911 کې. صحیح. 1911 کې چې په هغه وخت کې پاکستان نو جوړ شوی. صحیح. اور په 1911 کې بیا چې زما د نیکه پلار لکه ډر نیکه چې راغلل دلته نو موږ په دې جی ټي روډ باندې دا علاقه د کرشنپورا دا بلایند سکول هم دی نانک پورا سکول ته وایي. نو دا بلایند سکول چې کوم دی دا دوی سره دوی دلته کورونه سیټ کړل خپل. بیا زما نیکه تعلیم وکړو اور نیکه مې بیا په 19 زما نیکه چې کوم دی ډر نه نیکه هغه په 1937 کې بیا دغه ته 37 کې یس پاکستان رایل ایر فورس کې دغه اپاینټمنټ شو. and نو بیا داسې راځه پسې بیا زما پلار بیا زما پیدایش ته پېښور دی. صحیح. او ابتدایي تعلیم ما د سرکاري سکول نه کړی. زمونږ نیا دی الله وبخي هغې ډېره دینداره ښځه وه په دین ډېره مینه ښځه وه. نو زما په تعلیم کې او په کردار کې او په تربیت کې ټول نه غټ کردار دغه دی. زبردست. اور هغې به کوشش دا کوو چې سرکاري سکول به داسې و چې به لږ ایلیټ ایجوکیشن به خو زمونږ په ټایم کې. صحیح. نو تعلیم ما سرکاري سکول نه کړی. صحیح. میډل مې هم سرکاري کړی میټرک مې هم سرکاري کړی بیچلر مې هم سرکاري کړی او ماسټر مې هم سرکاري کړی. صحیح. اور پس د هغې بیا دا ده چې زما سکولینګ او ایجوکیشن ټول پېښور کې شو. صحیح. ها ژبې بیا زما پښتو داسې ده چې زما د پښتو په یو ځای نه غورځېږي. سم ټایم زه کله کله خلک وایي چې دا په دې پښتو کې د انګریزي ولې وایي نو ما نه د پښتو ټکی هېر شي نو سبټیچیوټ کې ورته انګریزي راټوپ کېږي. اوس سبټیچیوټ هم ما یو لفظ استعمال کوم تبادله کې په بدله کې اوس هېر نو وټ صحیح. زما سټوډنټ ډېر دي څوک د کندهار دي څوک د کوټې دي بیا نو هغه پښتو داسې ده چې زه بالکل هغه مکس پښتو وایم چې نه پېښورۍ ده او نه قندهارۍ ده او نه د ننګرهار ده. صحیح. نو به چې څوک بې پوهېږي دا پښتو ده. زما سوال د روایتو مطابق خو ړومبی عموما وي خو تاسو نه مې ضروري ځکه ګڼلو چې اکثر خلک دا وایي چې سر علیم شاه خلجي صاحب د افغانستان د خاورې سره تعلق ساتي او څه ټایم کې چې د افغانستان د خلکو د تګ اوازه و نو هغه ټایم کې به اکثر خلکو دغه وایي چې یاره کله به ځئ نو ځکه مې دا پوښتنه وکړه. جی اصل کې خلجي ټرایب داسې دی که نه چې موږ په 1600 سنچري کې زه چې کله باجوړ جنسۍ ته لاړ شم بره زموږ ماماګانو سم شته حتی چې په ناوګۍ کې یو خاص رقبه داسې ده چې زموږ د نیکه ځمکه ده او پرته ده اوس هم پرته ده څوک یو چاردیوالي را چاپېره ده څوک پکې اوسېږي نو دا شجره هلته پرته وه. هغه ځي یو نامي ګرامي مولانا دی مولانا ګلداد خان دیني عالم دی. نو هغه ما ته شجره بیان کړه چې موږ په 1600 صدۍ کې په 1600 عیسوي کې دا موږ فتح کړو او بیا د 1600 صدۍ نه موږ په د باجوړ ناوګۍ کې آباد وو. په 1911 کې موږ پېښور ته رالو خو دا ده چې موږ یس وی آر لکه دا ده چې موږ مایګریټ شوي یو د افغانستان نه. ډېر زیات قومونه د افغانستان نه مایګریټ شوي دي. څوک د 47 نه بعد دي او څوک د 47 نه پهلې دي. موږ خو بیا ډېر پهلې یو 1911 کې او د 1911 نه مخکې بیا 100 کاله موږ په قبایلي علاقه ټرایبل بیلټ کې په ناوګۍ کې زموږ ابا وجداد. نو خلجي ټرایب داسې دی چې زه چې کله شجره ګورم نو موږ د علاودین خلجي او د محمد بن بختیار خلجي سره هغه د شجرې نسب رسي منګولو سره چې کوم جنګ و په هغې کې لکه زموږ مشران هم. صحیح. اور
دا د چې په موږ باندې ترکش لږ دغه هم شته زمونږ په دې خلجي ټرایب کې کنه. اوس دا خلجي داسې دی چې څوک چرته غرزی دی، چلته غلجی دی، چلته خلجي دی. نو دا په دې ټول سب کانټیننټ کې مختلفو ځایونو کې په بنګال کې هم شته. اوس چلته لاړ چې بنګالي وي ابوی د خلجي، نو که دلی ته لاړ چلته هم شته، نه به هندي ژبه وي خو به خلجي. نو خلجي اٹ از ناٹ سمثینګ لایک مومند، لکه هم کہیں مومند ہے تو پھر اپلو تلاڑی دی پلو تلاڑی کنه کوئی بیا ځینې بالکل دا لفظونه ما کله دی هغه کله دی کنه. اوس د واجوړ خلک کله وي ما کله دی کله مې کال مې درته کله. نو دا ډایلکټ دی، ډایلکټ د دې ټرایبز نه چینجي. خو د خلجي ټرایب ولې دونه غټو بیا رولر مو صحیح. نو دا چې چرته پاتې شو بس دا غدي بودو باش دوی اپناو صحیح. اوس زما چې کوم بودو باش ته نو زه نه معلومیږم چې زه د باجوړي جنسي ما یاد اخلي ولې چې خمدل ډېر شو. بالکل بالکل سر د یو وړوکی زینا شروع کول د جون بلا کړمو ناړامو نه راتېریدل او بیا په نړیواله سطح باندې پیژنګلو پیدا کول، دا سوچ مو څنګه وکړو د څومره ستونزو نه راتېر شوي؟ زه به بیا وایم زما نیا دې خدای وبخي، امين، الله دې د خاورو سره وبخي. زمونږ د نیا یو تربیت شو جی ولې زما نیکه په ایرفورس کې صحیح او نیکه به مې په بنګال کې پاتې شو، دغه به بیا سفر کېدو مختلفو ځایونو ته کنه. جی نو هغه داسې و چې د ایرفورس افیسر چې کوم دا ډېر پړه لیکه خلک دوی دا روزنامه سفرنامې لیکي، کتابونه وي، ډایریانې وي. نو هغې به ویل یا بچئ هغه ویل چې تاسو لږ دا وګورئ، دا ډایریانې وګورئ، دا کتابونه وګورئ، دا شیونه وګورئ. نو د بچپن نه تر د کتاب سره، د سفرنامې سره، د لیکلو سره، د اورېدو سره، د کتلو سره دا یو شوق به د بچپن نه پیدا شو. نیا به موږ انفلوئنس کولو بچی سبق یا بچی سبق یا بچی سبق هغه نیکه ته مو ګورئ، هغه پلاني ته مو ګورئ، پلاني ته مو ګورئ. بیا یو شی بلو چې زه اکثر لکومه جی د ګجرات یو فیملی وه، جی دا زما نیا به د ګجراتیان ویل، صحیح. دا اوس هم شته. دا د ګجرات یو فیملی وه، دا زما د نیکه ملګري وو. جی نو هغه زما نیکه بیا ځوانۍ کې مړ شو، نیا مې کونډه شوه. جی نو د دوی خپل منځ کې هغه تعلق ختم نشو. ابا چې موږ نیا کله بوتلو نو دغه ښځې به زه ځان سره نږدې کوم، ولې زه خو یتیم وم، زما مور او پلار بچپن کې وفات شو. زه یو نیم کال وم زما مور او پلار وفات شو. پلار مې وفات شو د یو نیم کال وم، بیا چې د 18 میاشتو شوم نو بیا مې مور وفات شو. نو موږ نیا راغټ کړو صحیح. او هغه نیا خپل بچی په لاره راغټ کړو او بیا د بچو بچی راغټ کړو. نو آی به موږ کله بوتلو ګجراتیانو الته یو خزه رانی او سم وسیږي مغل پورا کې کور دی لاهور کې وړی دا صحیح. آی به مال کتابونه او مګزین راکړو او دا غوی په کور کې په دیوالونو کې تصویران کېدلو. دا غوی بچي افسرانو خاوندې افسرو غټ افسرانو په ټایم کې موږ د غټ شیخ کړو چا تصویر فریم کې بند دي ټای لګولي، بیا په دیوال باندې پهله تصویرانو، بیا به دینه لاندې لایبرری و هغه کتابونه بو، بیا به هغه یو ټیبل پروت، په ټیبل به مګزین پروت. نو زما په سب کانشس مایند کې د بچپن نه لکه ټیبل باندې مګزین او کتاب، بیا د هغې نه پس لایبرری، بیا د لایبرری نه پس په دیوال کې د تصویر. نو زما به داسې مایند جوړېدو چې زه به هم دغه شی جوړېږم. بچپن کې سړی ورکوټېږي. نو زه به چې هغه ځای کې ګرځېدم نو دی په کور کې به تصویران لګېدلي، نو زما یو انکلینیشن دې خبرې ته سټارټ شو چې د لرګي یو ټیبل، په ټیبل باندې مګزین سره یو پانوس سره یو قلمدان، په قلمدان کې یو کاغذ، دا هغه ډیزاین به داسې جوړو چې ټیبل به بیا به الماره کبرډز بوکس نه پس به بیا تصویرانو. نو دیٹ واز واٹ کلکڈ ان مائی برین چې آپ پڑھو مګزین پڑھو، کتاب پڑھو. نو د بچپن نه زما د دې آرټیکل سره، نیوز پیپر سره، بیا بوک سره د هغې نه لږ پهله به دا کهانیانې به مونږ ویلې عمره یار کهانیانې، بیا چې لږ داسې لږ ښه شومه پکې، بیا به ډایجسټ راتلې، بیا د ډایجسټو سره کتابونو، بیا زه لږ بولډ وم، زه به لږ تیز وم، ما به هر کار کې پیل کوم، چېرته به کار ملځې کوم، که سکول کې بس ملځه، که کالج به ملځه، که یونیورسټي به ملځه، بل سړی مې پرېښی نه دی، چېرته چلنج به ملځه. نو هغه چیلنجز به چې کوم راتلل هر کار کې ما ځان را مخته کو چې زه کوم چې څه کار به ملځې کوم. دی یو بولډنس په ما کې پیدا کو او ما ورپسې هغه شاته نه بیا هغه ریډینګ او نیوز پیپرز ان آرټیکلز، لکه دلته زمونږ د یوسف آباد کې دی یو لیکاري دی ظهور احمد دیوان، کم از کم 12 سال د لیکلي ما ویلي ریګولر داسې ډاکټر ایت الله فیضي وګوره چترال کې چې کوم دی داسې، مطلب داري مریم ګیلانی شو، داسې ډېر دا په ما ویل د ما یو شوق و د دې ویلو. نو هغې ما ته یو ډایورس ټایپ اف نالج راکو آوټ اف اکاډمیکس. یو خو اکاډمیکس یې که نه پرایمري، میډل، میټرک، اینڈ دین یو گو ان
get master degree. No, your diverse knowledge माता मिलाओ शो economy څنګه کار کوي, education څه ته وایي, health care څه ته وایي, judicially څنګه کار کوي, economy د ملک څنګه را, international politics څنګه دي, international wars په کم ځای کې دي, کم ملکونه دي, داسې sports activity, داسې governance, داسې مطلب health care. نو نیوز پیپر کې خدا ټول شیدونه article نو دې لږ زما یو ذهنیت جوړ شو چې یار you actually made for something to help other people in term of education کې دا تعلیم د خلکو لور کول. نو بیا په سکول کې تقریر مقابله و را میدان ته شاک اسمبلی مینج کول را میدان ته بیا به هغه اسمبلی به او شو نو هغه مایک به مارو چت کو هغه به په دلاس کې داسې تاول لکان به کلاسونو ته لاړل ما به هغه مایکونه راغون کړل دایس به راغون هغه مایک دایس لایبرری کتاب میگزین ویل سټډي ویل بولو بات کرو بولو هغه آهسته د یو استاد صورت اختیار اجي د یو استاد صورت اختیار کو چې د بیچلر تور رسیدم ما ول توس لکه ما به خبرې کولې ما نه اکثر لازم ما مرګري تنګ مو ول دا د مزغو سټک دي ما توسم یاد شي زموږ د لاهور نه یو ټور دلته استادانو ډیزاین کړو چې لاهور ته او دی لکانو په بس کې غاني لګولې او ما ته استاد ول پاسه خلجی شابه لیکچر ورک زموږ سره دغه ټیچر نوم شهرداری دی نوم مې نوځي خو بهرحال ماته به یاد شي د پی ټي وي کې ریګولرلی انکر هم دی اور بهرحال هغه چې ما څلور نیمې غنټې لیکچر ورکړو څلور نیمې غنټې یس دا په ریکارډ ویم هغه کسان چې په ټور کې ما ته شامل وو یاد دي ورته څلور نیمې غنټې صحیح نه ستړی کېدم بابا خبرې کولې خبر را سره وی څه کوې کولې ما ویلې ما به ویل هلکانو به کرکټ کولې هلکانو به فوټبال کولې دا چا به ډبلې کوله چا به سخی کوله چا به هغه پیټو ګرم کو که نه هغه ټایم کې به مختلف گیمونو په هغه ټایم کې داسې بیلیټ هغه دغه گیمونه به خلکو کول هغه داسې هغه ډنګورې به نه ولاړه هغه درې بټنې به چې وي هغه داسې یو شیز به ټیکن ون ټیکن تھرو ما هم کړی وي خو لکه زما ډېر انکلینیشن دی اړخ هغه په منځ کې هغه استاد ټیچر خبرې چېرته وو هلته تقریر خبرو یو ذهن جوړولو بیچلر ته شو نو بیا زه پوه شوم چې یاره دلته خو شونټانو ته ډېر سیریس مسله ده دا خو مال انګریزي ژبه راځي هم په وخت زده کړې وه او دلته هلکان دي چې دوی انګریزي ژبه دوی له نور دي دا خو نقل کوي دا خو رټه لګوي دا خو ګوټه لګوي دا کوم استاد چې مال لیکچر راکړو زه خو په کلاس کې پوه شوم خو دا زما ملګری خو 12 غنټې ناستي داسې کیسه ده دا په 12 غنټې ولې ترې زه خو په دې ټایم پوه شوم نو بیا زما ذهن کې مایند جوړ شو چې یار ناو لیټ سټارټ یو زیرو نه یو ورکوټ سټارټ والا نو ما په کلاس کې یو اناونسمنت وکړم لار کوم لکانو لا انګریزي نه ورځي انګریزي زکه نو بس راځي نو موږ سټارټ د زیرو نه موږ یو څورځي په کالج کې کلاسونه واخل بیا برابر پسې کلاس 4 رالو شي چټي کې بعد در بیٹھنا نه نو به موږ کامرس کالج نه بار بیا راوته دا ریلوی سټیشن بینچ کوم په دې بکې نه صحیح به د دینه پس بیا یو سټوري شروع شو 20 وډن یو کمرم جوړه کو دا غینه سلسله 2007 او دا 2024 صحیح سر نن یو ایس سی په کوم مقام باندې ولاړه سټوډنټس تعداد څومره دی د سټاف څومره دی او یو ایس سی په څو برانچز باندې مشتمل ده دومره سټرګل نه بعد مونږ ته صرف 97 برانچز نور پاتې 97 جی زه دا ویلی شم چې ستاسو 100 ټارګټ دی جی صحیح دا آل ورلډ کې سر نه جی دنیا په خپل کار کې خپل خاورې مینز چې پاکستان یس په دې خاوره ډېر غټ کار پکار دی جی سل ادارې جوړول دي جی د دې ادارو کار په دې خاوره باندې د دې سیمې خلکو لا ریجنل کنیکټیویټي ورکول دي چې دې د دنیا سره کنیکټ شي ګوري د دنیا څنګه ژوند کوي کم فیصلې اخلي کم ریسرچ کوي کم وخت دهان دي د دوی لایف سټایل سره د دې سوات انالیسس وکړي شي د دې خاورې بچي strengths and weaknesses وګوري opportunities او growth په strength and weaknesses کې څه تر څو پورې دنیا ته نه ګوري د دنیا په کار سره دنیا سره دیسه نو ته یو بارګین نشي کولای یو ټرانزیکشن نشي کولای یو پروډکټیو انګیجمنت نشي کولای رائټ نو یو پروډکټیو انګیجمنت د لپاره کا هغه سرویسز دي کا پروډکټس دي کا کموډیټیز دي وات ایور اټ از چې هغه سم دي هغه د لپاره ریجنل کنیکټیویټي ضروری ده صحیح ریجنل کنیکټیویټي ځکه هم ضروری ده چې کته ځان بچکه نو د بهر د دنیا نه بدن خبره بالکل لکه یو سټریټیجیکلی خبره کو کریکټ زمونږ د دې سیمې خاورې الکان ځوانان ماشومان
په دې ټایم کې ریجنلی کنیکټ نه دي موږ ډېر وروسته یو بالکل موږ پرو اکټیو نه ری اکټیو نم شاته یو لفظ نشته چې وایم درته جی لکه دنیا کې تبدیلی راشي زړه شي موږ ته بیا راورسي نو که دا ریجنلی کنیکټ شي دا خلک نو دا تبدیلی سره به موږ تبدیل شو یا کېدای شي موږ د تبدیلی حصه هم جوړه شو صحیح یا تبدیلی سے پہلے تبدیل کېدای شي موږ شو نو دس از واټ چې UACCS we can call them spoken university or the University of Spoken English دا کار کوي ریجنل کنیکټیویټي جی ټیکنالوژي صحیح ګوره دا ټیکنالوژي نه ده د کمپیوټر بالکل لیپټاپ چې کوم دی بالکل سیلاب راغی او خلک یې ویوړل جی په 2012 کې مې یاد شي په کلاس روم کې مې ولک ته ویلې سرجیت 3G رالو خجی نو موږ باغ ټایم کې راوټر لګولې او موږ بناسو یو موډم به هغې ته بناسو 5 MB هم ډاونلوډ کولو باندې ډېر ټایم لګېدو صحیح نو زه پوه شوم په هغه ټایم باندې چې خلک تیار نه دی او انټرنیټ ټاور ته وروختو په دغه راورسېدو بیا 4G شو 3G 4G انټرنیټ رالو د دنیا یو دم داسې شو ورکه پخوا به د چا رور په امریکا کې وو یا په لندن کې وو یا په کینیډا کې وو یا په جرمني فرانس کې وو نو به چېرته 10 کاله پس رالو نو ځان سره په سوټ کیس کې چې تصویر نیم راوړو خور له ورکو ترور له ورکو مامي مور له ورکو چې دا ځل ته تصویر دی کړ اوس خو د لندن او کینیډا او امریکا هر سړی ګوري په خوبونو کې هم ګوري نو دا شی د شو چې هغه یو دم راغی موږ ته تیار نو نو د ټیکنالوژي ډیر نیگیټیو استعمال په دې ریجن کې کیږي موبایل هر سړی سره د انټرنیټ شته لیپټاپ هم شته بالکل خو چا مثبت استعمال نکو نه دی چې چا اکیډمیک ایکسلنس تور ورسېدل تعلیمي معیار په خنه شو پلس دا چې پروفیشنلی په دې ریجن کې هغه بزنسز انهانس نشو چې د انټرنیټ په وجه انهانس کېدل پکارو سونه چې پکارو نشو لګروسته پاتې شو نو انټرنیشنل ریجنل کنیکټیویټي یو جبه انګریزي جبه ټیکنالوژي او دا دریم ټکی دی پروفیشنالیزم صحیح اوس دا د سره کنه چې کته د دروازې نه باروزي بره په دې حال کې بالاکان ناسي کمپیوټر وسره دي نو دا ناس دل دي خدا جاب کوي په US کې په انګلند کې امریکا کې دوبۍ کې او دوی ورچوال ورک پلیس کې کار کوي برتانویم ناشته سریلانکا والم ناشته بنگالیم ناشته سومالیا والم ناشته اوس دا یو کم نه لټول کلیکټیولی کار کوي د انټرنیشنل مارکیټ کې چې د نقل خپل خدمات ورکې کنه اټ نیډ سرټن اماونٹ اف بیهیویر دا یو خاص اټیټیوډ غواړي بالکل دا یو رویه غواړي د کې لکه زمونږ غټ مصیبت خو ایموشنل انټيليجنس ده کنه موږ ته دا نه دی خوده شي زمونږ په سلیبس کې نشته کنفلیکټ مینجمنت ریزولوشن موږ په سلیبس کې نشته ټیک شو ها کنفلیکټ مینجمنت په حجره کې خو حجره خو موږ بالکل روسته پرې اوس داسې اډاپټیبিলিټي نشته په دې کې د پروفیشنالیزم څه دي ته اډاپټیبিলিټي نشته مې سورت خلکو عزت کو ټول عمر بس هغه ته بده شي کېنی حتی حالانکه اگر آپ دیکھیں که تاسو ګورئ نو د ټیکنالوژي دا رویه تاسو راځي دا وخت په وخت زر تر زر بدلیږي خو موږ اوس هم په هغه ټول پیټرن کې ناس موږ وایو دا د لارډ میکالې سیستم د 200 کاله بالی 200 کاله خو نه لي دا اوس تاسو واتس اپ استعمالوي سبا ګوري ډیشبورډ بدلیږي خو په لکه خو هغه فطرت نشته چې به څنګه به ځان چینج کوم زه به نیو چیلنجز ته څنګه ورځم زه به سنس اف ریسپانسیبিলিټي څنګه ډیولپ کوم ټایم مینجمنت به څنګه کوم ورک سپیس جو کم دی هغه کې به بیلانس څنګه جوړوم لایف بیلانس به څنګه جوړوم زه به ډیسپلین څنګه مینټین کوم زه به ډریسینګ څنګه کوم دا سي ټول نه امپورټنت خبره دار چې ریزिस्टنس ټو چینج دی دلته چینج ته ریزिस्टنس کوي دا لکان نو موږ دا لکان چې کوم شی په سکول کالج یونیورسيټي کې کور نشي به موږ کور کوو صحیح جب وو تو خو ټیکنالوژي باندې پوهیږو او بیا ولې ټیچور جوړو نو دا شي را مټیریل دا سي تاسو وګڼئ چې د آبادیانې چې څونه کیږي خخت موږ جوړو امارت به بیا تاسو جوړوي بیا که څوک ویب ډیولپر جوړیږي که ګرافیک ډیزاینر جوړیږي که ډیجیټل مارکیټینګ والا جوړیږي که ویډیوګرافي ته ځي د دنیا جهان د ټیک د دنیا د ټیکنالوژي چې کم کورس ته ځي پهله دا درې ټکي ضروري دي ټیک ریجنل کنیکټیویټي لپاره ون لانګویج یو ژبه انګریزي او پروفیشنالیزم ما چې دا د سر بجیب کې دا چې چرته ځي الته به دا چلی دی شي صحیح دا اصل ادارې د دې لپاره کولاو صحیح لس کاله ټارګټ دی صحیح او صرف 93 پاتې دي ان شاء الله صرف 93 ان شاء الله وبشي سر څنګه چې تاسو د ټیکنالوژي خبرو کا نن دور کې ز دا غنم چې څنګه د اوړو میلز دا اهم دي ضروری د غرنګي انسان سره سکلز هم ضروری دي نو تاسو ته سکل ته په کوم نظر باندې ګوري او تاسو یو سی سس سکلز ورکي سټوډنټ آبادی ډیره زیاته شو جی بالکل جاب اپورچونټیز ختمېدو کې دي سرکاري نوکری اوس خلک دونه زیات دغه شی ولی باغی کې لکه معاش دونه نشته
اور دویمه دا چې دیر از یو پرسنالټي ډیس آرډر کریټ شو زمونږ په دې ینګسټرز کې. دا الګ چې په دې موبایل کې څه ګوري که نه، او په موبایل کې کوم دا رنګ برنګ د هلیکاپټر والوتو او دا د برج خلیفه نه راټوپ کړل او دا امریکا ده او دا لندن دی او کینیډا دی، دا په کوم هواګانو کې چې هلک دی که نه. نو دا چې کوم دا ګوري او دا اوري او دا د موبایل نه دا شي اخلي، نو دا اصل کې د جوړی اوپینین، دا د سب کانشس مایند جوړی ډن شو. کله چې دا شیدونه ګوري او دا کله د خپل جب ته وګوري چې دا خو د جب خو خالی دی، زه خو دا خو د کونډې نوسی دی، یا دا خو زه خو لکه غریب یم دما خو وس نه کېږي. نو کله چې ستا خواهشات یو په یو معیار او ستا په جب کې سوي نه، نو دا یو کنفلکټ کریټ کوي between your what you want to do and what you cannot do. نو دا personality disorder creation چې کوم په دې ټیم کې شوی دی، د دې په وجه باندې په ینګسټر کې غړم دی، دا غړم کوي. they want immediate effect. دا و چې بس ما دې په لاس کې شړشم زرغون کړی که نه. اوس داسې طبیعت والا ماشوم ته چې تو وایې چې پهله به پرایمري کې، بیا به میډل کې، بیا به میټرک کې، بیا به 12 کې، بیا به 14 کې، بیا به چې کوم دی زه په تا 14 کوم، بیا به پس د هغې نه پس به بیا ګورو چې څه به کوو. نو دا خو دې سړي له دې کلمې شنې کړې ړه دې ولو شولو. د دې ټیم نوجوان وایي چې بس ما اوس وکرل او سار مې دې وخوړه. نو دا اوس مې چې وکرل او سار مې وخوړه، دا په سکل کې پاسبل دی. د لارډ میکالې په 14 کال ایجوکیشن کې پاسبل نشته. ټیک شو جي. په کار دا چې موږ دغه وکړی شو، خبرې مطلب مې دا دی چې موږ صبر وکړو، موږ کې صبر راشي، خو هلکانو کې خو صبر نشته. نو سکلز په دې خبره باندې زه ترجیح کوم چې دې کې امیجیټ افیکټ شته، خو دونم نه چې په 45 دن کې یا 2 میاشتو کې، میکزیمم 5 years، minimum 3 years. For quick learners 5 years. For slow learner slow learner 5 year کا، quick learner 3 year کا. کم سکل دم چې راواغستو ډالر پکې شته، خو ښایسته روپۍ دي پکې. په یورپ، په ویسټ، په امریکا، په لندن، په کینیډا سره ینګ هیومن نشته. په دې سیمه کې ینګ هیومن دی. ټیک شو جي. دا هیومن چې کوم دي دا ویلث دی، دا بونز اینډ میټ او دا بلډ او دا زمونږ دا سرونه او دا مونږ چې دا سالو د دې مې یو قیمت شته، خو که دا لږ دې کې صلاحیت پیدا شي. نو سکل بیسډ ایجوکیشن چې کوم بیا زه زیات ترجیح کوم بنسبت اکیډمیک. خو اگر کته اکیډمیکلی تعلیم یافته یو سکل وي نو بیا ته ډېر ښه، او که نه ته صرف سکلډ نو بیا ښه. نو دواړه کې دا سر مونږ خو دلته وکړه په یو سی کې بلها سټوډنټس راځي څه فارغ شوي د څه کم وخت نه تر اوسه پورې، خو زیات سټوډنټ داسې دلته لکه پریکټیکل هغوی ته چې کوم دی ژبه ښوول کېږي یا سکلز ښوول کېږي. بعضې ادارې یا بعضې سټوډنټس هغوی آنلاین کورسز ته ترجیح ډېره ورکوي، یا چې کوم دی کمپیوټر اپریټر شو، کمپیوټر سکل شو، یا انګلیش لینګویج شو، یا ګرافیک ډیزاینر شو. دغه آنلاین کورسز ته په کوم نظر ګورئ؟ ګوره اټس آل اباؤٹ سټوډنټ لرنینګ بیهیویر. زده کوونکی چې زده کوي دا به د انټرنیټ د یوټیوب نه زده کوي، او چې نه زده کوي که نه نو چې سقراط لراولي هم ترې نشي زده کولی. ښه دا په انسان ده. یوټیوب د دنیا د ټولو نه غټه د علم خزانه ده، خو د چا دپاره چې کوم سړی زده کول غواړي ډن شو. آنلاین لرنینګ او فزیکل لرنینګ چې کوم دی دا دواړه په دې خبره زما نظر دی چې فزیکلی ختمیږي لګیا دی. ترجیح آنلاین ته ډېره ده. ټرانسپورټیشن کاسټ زیات شو، آبادي زیاته شوه، هاسټل فیسونه ډېر شو. پخوا زمانه وه خلک به رال هاسټل کې به کمره ونیوه، کې به نسل تعلیمي ادارې ته به تلل، په سوزکي پسې به نښتي وو، خیر دی که هوا به وویل هېڅ خبره نه وه، خو مهنه اوس هغه شی تا ته په کمپیوټر کې میلاویږي. نو زه وایم چې آنلاین is better than the not practical, physical. Practical is then 1000 times better than every knowledge. کنه practical خو بیا ټولو نه خشو، خو د علم هم بیا قسمونه دي کنه. یو علم داري چې ما ته درو خو ما خبرې یو کې تقریر مو کو تا کی سواوره، یو علم داغه نه پس چې تاسو واورې دلته عملی کړل کنه. کله چې نالج پریکټیکل ګراوند ته کوشي کنه او ایگزیکیوشن ته لاړ شو، کنسیکوینسز ته ورسي، ریزلټ نتیجې ته ورسي. دا نتیجې ته ورسول بیا د شاګرد کار دی. 90% شاګردان صرف اوري، د ریډ بوکس کتابونه وایي، استادان اوري، کلاس ته ځي، پریکټیکل ګراوند کې ایگزیکیوشن نشته.
نو هغه د علم هغه سوچه فارم چې کوم دی په ایگزیکیوشن کې دی نو ډېر کم خلک کم سړي چې علم اوچت کو په لایف کې عملی کو او د هغې نه نتیجه اخذ کړه او نتیجې پورې سار راغله او صبر یې وکړو د دریافت وکړو دولت در اوچت کو دا دولت د سکل په صورت کې هم کېدی شي د صحت په صورت کې هم کېدی شي د عزت په صورت کې هم کېدی شي د هر شي په صورت کې کېدی شي نو سکل یو خدا ده چې آنلاین ایجوکیشن اوس یو سړی د نشي راتلی تا ته 4G در رسیدی شي لیپټاپ کولاو کا زده کوه دغه ته موږ آنلاین وایو آنلاین تا ته یو استاد ناست یا تا د چا ریکارډډ کورس اورې دواړه یو شی دی اټس آل اباؤټ یو ته څنګه زده کوې ځینې کسان داسې دي چې آنلاین هم کوي فزیکل هم ناسي دوه استادانو ته اویلیبل نه زده کوي ځینې داسې دي چې هغه په غرونو کې ناسي یو انټرنیټ ورته لګېدلی هغه انټرنیټ نه لرنینګ کوي ښه لرنر دی نو بهرحال دا ده چې ورچولی شیزونه چې کوم دی هغه اوس تیزۍ سره روان دي وی آر چې کوم ورچوال ریالټي دا د چشمې کنسپټ چې کوم دی دا راته ښکاري پر روان وخت کې دلته راورسي دنیا کې خو شته لکه اوس دا ما ته پاډکاسټ کو نو موږ به دا پاډکاسټ کوو چې بس تا به ماته یو لینک را لېږلی او هغه خو هم کېږي بهرحال خو دا چې ما ته به یو بل ته داسې کتې اوس یو کاروباري سړی دی هغه نشي تللی دوبۍ ته یا بیمار دی ناجوړه دی لندن ته نشي تللی په چشمه واچوه چا سره دی چې میټینګ دی هغه سره کښېنه بس په یو ټیبل به کښېني یم او یو به ساین کړي کیسه به راغونډه کړي که نه د دې کې ورچوال سپیس میلاویږي دا شی را روان نو هغه به بیا فولي آنلاین شي سیسټم خو دا چې وی نیډ ټو ټیک بینیفټ فرام آنلاین اینډ وی هیو ټو برینګ اټ ان آور ډیلی یوز خپل ژوند کې پکار دی چې موږ د آنلاین سایډ د بینیفټس نه فائدې وچتو ان شاء الله بلها سیریس موډ ته لاړو سر په یو سی باندې بلا ډېرې خبرو کې پښتانه اکثر په دې یادېږي چې بلها ډېر ودونه کوي او بلها ډېر بچي وي نو سر ودونه مسوري او واده په خپله خوښه کړی که نه د مور پلار فیصله وه ستانه قربان شمه زما مور او پلار خو الله وفات شو چې یو نیم کال هم ډېر ورکوټی وم که نه زه ورکوټی وم ارمان خدای دی چې ژوندي وي او زما مور او پلار خلاصه کې چې زما نیا به ویل یا بچی ته دا واده ولې نه کړې ته دا واده ولې نه کړې ما به نیا ته ویل یا بهی بس الله ته به نه منظوره نو هغې به ویلی چې نه بچیه نه په تا عمر تېرېږي هغه چې ما کویدن وکړه نو نیا مې ژوندی وه چې واده مې و نیا مې مړه نه وه ټیک شو اور د واده خبره دا ده که نه که زما نه د زما د اړه تپوس کې زما ډېر بچي خوښ دي زه یم چې سم ډېر وی او ما نه را چاپېره وی دونه ډېر مې وی چې کم از کم 40 بچي مې وی نو 40 بچو دپاره خو کم از کم چې ستا بیا 4 ښځې او زما به خیال چې اوس په دې وخت کې 10 بچي راوړل ډېر ګران کار دی که نه نو زه بیا درته اسانه په دې کوم چې زما بچي ډېر خوښ دي کېدای شي دا زما په طبیعت کې بینګ استاد زما د شاګردان ډېرو ما نه به همیشه 40-50 هلکان راغونډو ما به تقریر کو کېدای شي دا د دې وجه مې خو چې بچي دې ډېرې نو ښه ده بچې دوی یا چې دا والا فارموله خوند نه کوي او چې بچي دې ډېرې که نه ډېرې په دې سړی مضبوطي اور بهرحال چې وستې کېږي نو چې 2 ښځې دي چې ښه وستې کېږي بیا چې 3 چې 4 ښځې دي مې ښه خبره ده خو که تاسو راته خپل ووایئ نه زما خو یوازې صحیح سر تاسو وخت مې ډېر واغستو اخري پوښتنه به کوم د نن دور زلمې کل د هغوی په اړه به راته څه وایي ظاهري که وګورو نو هغوی ظاهري په ځان باندې ډېره زیاته خواري کوي میک اپ کول دغه رنګې غټ ویښته او په روزو کې کټ په لاس کړه په ګوتمې او که باطني وګورو نو ککرۍ کې هیڅ نه علم نه پوهه نه شعور نو د دغه خلکو په اړه به څه وایي او دوی ته به پیغام څه ورکوئ د دې وخت چې ینګسټرز چې کوم دي دوی سره ګوره ما د لاست 3 پیراډایمز وکتل ډېر کلوزلی که نه 10 کاله مخکینی ینګسټرز او د هغې نه 10 کاله مخکینی ینګسټر نو دا خو راته ډېر کلوزلی یاد دي اور هغې نه 10 کاله مخکینی لکه د 90 نه تر د 2000 پورې چې کوم ینګسټر وو 2000 نه چې کوم د 2010 پورې ینګسټر وو او د 2010 نه 20 پورې چې کوم د دې 20 خبره به درته وکړم دوی کې نه یو مصیبت دا دی د دې زمانې په هلکانو کې چې they are in action دا په یو اکشن کې دي په یو شیز کې مصروفه دي خو دا نه دي خبر چې دا ولې دي من یو لا ډسکس کوو کاز ان افیکټ دا یو لا قانون دی که نه قانون وایي چې څه کېږي د هغې نه شاته یو وجه ده هسې نه کېږي دا څه چې اکشن کېږي ټایم تېرېږي
دا سامنګ خلو دا خبرې مونږ کوو زه ګیرو شکري ته ناس یو ډوډۍ خورو خبرې کوو نوم را باندې پروت دی کټم نیولې بستر بړستن دا ټوله کیسه خو زمونږ په کنټرول کې کنه دا ځای چې نیولې داسې کنه نو دا بني آدم چې کمی زمونږ د دې وخت ینګسټرز دی په یو اکشن کې دي خو دې ته پته نشته چې دوی ولې دي نو دا ټوټلی د قانون خلاف دی قانون وایي چې څه کېږي دا نه شاته وجه ده او دوی ډېر څه کوي خو پته نه ده معلومه چې ولې دي نو دا یو شی داسې دی چې ینګسټرز ډېر اکټیویټیز داسې کوي چې وداوټ ریزن یې کوي ټیک شوه یا موویز فلمز ډراماز چې کوم دي په کار دي کتل دونه نه چې ته ټوله ورځ ته پروت یې نو دا کوي که ته ورته چې دا ولې ګورې نو شاته مضبوط ریزن نشته لکه یو ساوند ریزن ته نشته که ته یو هلک ته وایي چې هر طرف پیچکې پرېښی ته 15 منټه پس دې له سړنګ ورکوي 15 منټه پس سړنګ ورکوي نو که ته ورته وایې چې دا سړنګ چې ورکوي په دې خو انرژي لګي ټایم لګي دا دې ولې پرېښی نو آی ډونټ نو هی ډزنټ نو چې دا ما ولې کړه که نه که چا ته وایي ته میډیکل ساینسز ولې کوې نو دې ډونټ نو وای ایم ډوینګ اټ به هر حال دا ده چې ینګسټر دې آر بیزي بټ دې ډونټ نو وای آر دې بیزي میسج زما ورته دا دی چې تاسو سم کوئ کم ایکشن هم کوئ که تعلق ساتئ که خبرې کوئ که روزګار کوئ که ملازمت کوئ که سبق وایي چې سم وایي د دې نه شاته یو سټرونګ ارګومنټ او ریشنالټي پکار ده ریالټي پکار دی یو ریزن پکار دی او هغه ریزن دونه مثبت پکار دی چې هغه ستا او ستا د معاشره جوړه کړي دا نه چې لکه اوس یو هلک ته په موټرسایکل باندې ټیر اوچت کړی دی او ډر د دماغ دله اوس کې وینه دله په دماغ کې اوچکي کړ ته دا ولې نو اوس داسې جواب نشي چې ولې بس دا وایي چې خلک یې کوي زه هم کوم که نه که هوایي فایرنګ ته موږ وګورو نو کوي دا ولې نو شاته دې ریزن نشته دی لکه دیر از نو سټرونګ ارګومنټ که نه چې دا زه ولې کوم که یو هلک ته وایي چې هلکه ته ولې دا خوب ډېر کوې نو ارګومنټ نشته که یو هلک ته وایي ته په وخت ولې نه پاسې نو سهار نه واله تر د ماښام پورې نوجوان په یو لا حاصل حاصل یو لا حاصل سټرګل کې دی خو they don't know why are they doing it دوی ته پته نشي چې دوی ولې کوي نو چې سم کوي شاته یو ریزن هغه ریزن راشنل پکار دی بیسډ آن ټروثفulness بیسډ آن ریالټي پکار دی پرشتونی پکار دی او استاد هغه عمل د کار نشاته د خلکو خیر ښېګړه پکار ده کله چې دا شی دی کې شامل شي نو دی کې یو ډرایوینګ فورس دی چې هغه ستا په دې نیورانس کې او ستا په دې باډي کې او ستا په دې ذهن او په دې وجود کې په دماغ کې راپاسي هغه یو انرژي ده یو هډن انرژي ده راپاسي ته چې څه کوې ته بس دا زه د ځان دپاره او د مخلوق د خیر ښېګړې دپاره کوم نو تا کې یو سپیرټ پیدا شي ته په هغه سپیرټ سره وکړي نو پیغام مې دا دی څه کوئ دا شپه چې سبا کوئ او دا سبا چې شپه کوئ او دا کال چې بل کال ته اړوئ او دا وخت در باندې تېرېږي دا یو لمحه یو منټ د یو مقصد سره او د مقصد نشاته یو سټرونګ ارګومنټ او ریشنل اپروچ دویم چې دا سیمه جوړه ده دا دلته خلک دي موږ ډېر څه کولی شو بالکل ډیره زیاته مننه سر یو وارې بیا ستاسو منندوی یم چې خپل قیمتي وخت مو راله راکړو سر تھینک یو سو مچ بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا زموږ ډیر ښاغلی میلمه سر علیم شاه خلجي صاحب تحیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې تر بل پروګرامه پورې مال راکړي اجازت د لوی الله په امان